بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله نن 12 ځل هغو کسانو ته چې موږ د یوه کال لپاره سپانسر کړي وه، یعنې موږ غوښتل چې 12 واره ورته 3300 افغانۍ چې 15 کسان ټوټل وه دې ټولو ته همدغه پیسې ورکړو چې 11500 افغانۍ د دوی هره میاشت د سپانسرشپ کېدلې. خدای جل جلاله دې د بیبي حلیمه مور څخه همدغه خیراتونه همدغه صدقات قبول او منظور کړي او رب جل جلاله دې همیشه توفیق ورکړي چې د خپلو مظلومو هیوادوالو په خدمت کې همداسې واوسیږي. نو په همدې اساس باندې موږ هغه کسان چې هغه 15 کسان وه هغه مو راغوښتي غواړو چې دغه امانت ورته تسلیم کړو او د دوی سره مخه وکړو او دغه برنامه پر همدغه ځای باندې پای ته ورسوو په دې هیله چې ټول مؤمنان یو فامیل خپل میاشتنۍ د صدقې په اساس باندې سپانسر کړي او مرسته او کومک ورته ورسوي او په همدې هیله چې موږ همداسې فعال ورونه او فعالې خویندې او میندې ولرو چې هغوی زموږ سره په دغه خیریه کاروان کې ملګري سي او فعالیت وکړي د باندې فند ټول کړي او په خپل مظلومو هیوادوالو باندې مصرف کړي. یو چا ته رب جل جلاله دغه توفیق ورکړی دی که چیرې دی خپل دغه وس او توان مصرف کړي چې د باندې خلکو ته ووایي چې راځئ کومک وکړو، راځئ وطن کې خیر وکړو، راځئ د وطن بې تعلیمه خلک پر با تعلیمه کړو، راځئ د وطن کونډې او یتیمان هغوی وروزو، د هغوی د ژوند کفالت په غاړه باندې واخلو تر څو الله جل جلاله راضي سي. که څه هم دی کومک ونه کړي موږ غوندې، خو بیا هم امید به رب جل جلاله ته ډېر ثوابونه لري. موږ هم پیسې نه لرو چې خپله شخصا د خپله جیب او د خپل دفتر څخه مصرف وکړو. په ډېرې مواردو کې موږ خپله باقیات لرو چې د هغوی باقیات څخه یو باقیات همدا دي چې موږ باندې که څه هم دغه د اجتماعي خیر دی، د ټولنې لپاره دی، د وطن لپاره دی، د هیوادوالو لپاره دی، بیا هم د همدغه تعمیر چې زه نن پکښې ولاړ یم د همدغه اسلامي او عصري دیني مرکز د دې قرضدارۍ څخه موږ رنځ اخلو. نو بیا هم د الله جل جلاله څخه د ثواب غوښتونکي په دې اساس باندې یو چې موږ الحمدلله وسیله او ذریعه د دې لپاره ګرځېدلي یو چې یو چا ته خیر ورسوو. خو دا به د الله جل جلاله ډېر شکر ادا کوو چې یو فامیل زموږ د دفتر له ادرس څخه د یو کال لپاره هره میاشت حد اقل د خپل وړو پیسې وړي. دا زموږ لپاره غټ سعادت او غټه نیکبختي او د رب جل جلاله ډېر فضل دی پر موږ باندې. زموږ رقم په دنیا کې په ډېر انسانان ګرځي خو د هغوی څخه الله جل جلاله دغه د خیر کار نه دی اخیستی. دا د الله ډېر فضل دی پر موږ باندې چې موږ د دې لپاره مصرف کړي یو. نو په همدې اساس باندې پر هغو مؤمنانو باندې مې غږ دی که چیرې مرسته نه کوي مرسته یې په اوسه نه وي پوره او خپل د ژوند مشکلات یې ډېر وي، حد اقل یو داعي دې جوړ سي د خیر لپاره دعوت دې وکړي او ځان دې د یو ډونر په حیث باندې کې د خلکو څخه دې فنډ ټول کړي په افغانستان کې دې په غریبو وطنوالو باندې مصرف کړي ولو که د هر خیریه نهاد سره دی تعامل او توافق کوي. خدای جل جلاله به دته هم اجر ورکړي او الله جل جلاله به هغه خیریه نهاد ته چې د هغه له طریقه د مرسته تقسیمیږي هغه خیریه نهاد د هغه ادارې ټوله ټیم ته به الله جل جلاله ثواب او اجر ورکړي. خو د بیبي حلیمې مور څخه ډېره زیاته مننه چې کله زموږ نهاد جوړ شوی له هغه راهیسې تر اوسه پورې لله الحمد زموږ سره همیشنۍ همکاره ده او کومک د خپلو وطنوالو سره کوي. یو شی باید واضح ووایو، کومک کوي د الله جل جلاله لپاره، موږ هم په دې ثواب کې شریک یو. د دوی احسان ځکه موږ منو چې موږ په دې ثواب کې د ځان سره چې شي کړي وي ملګري کړي وي او موږ دغه ثواب لپاره یو سبب ګرځېدلی وي. نو په همدې اساس باندې پر ټولو مؤمنانو باندې غږ کوو چې راځئ په هر لحاظ باندې په هر ممکنه لار باندې له هر طریقه څخه په یو نوع د انواعو د خپل ژوند شکرانه ورکړو، د خپل فامیل شکرانه ورکړو، د خپل قریبانو او دوستانو شکرانه ورکړو او د خپل دغه جوړ جسم او جوړ روغ صحت شکرانه ورکړو او د خپل وطنوالو هغه چې څوک سترګې نه لري، څوک
پښې نه لري، څوک لاسونه نه لري، څوک نیم نه وي، د چا بچی شهید سوی وي، د چا خاوند د دې دنیا څخه تللی وي، مړ سوی یا شهید سوی وي، د چا زامن د معتادینو په روغتون کې بندیان وي، د هغوی پر شونډو مسکا راولو او کومک او مرسته یې وکړو. نو لرې نه ده چې د قیامت په ورځ به الله جل جلاله دغه مرستې زموږ او ستاسو لپاره یو لوی سبب او ذریعه ګرځوي. بارک الله فیکم. موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو. لله الحمد د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ. ډیر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات، صدقه، خیرات، نظر چیرې مصرف کړم. نن یې موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو. په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کیږي. تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلي وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي. هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ. نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دینی مرکز کې خپل صدقه، خیرات، زکات مصرف کو، ترڅو د قیامت په ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قرآن کریم پکې تدریسیږي، همدغه قرآن کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي. نو وخت کو بنه ټول همدغه ویډیو څخه ورسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو. همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډېره اړتیا ده. جزاکم الله خیر. دوستانو بیا هم برنامې ته ښه راغلاست. دغه څلور کسان دي. نو یو هغه د سپین ږیري حاجي کاکا، هغه نه دی راغلی، نو هغه تللی دی دلارام ته. هغه پیسې به کفایت ته ورکړو چې کور ته یې وروړي او دغه نور څلور کسان موجود دي. موږ غوښتل چې برنامه وځنډو، خو دا ټول د مختلفو ځایو سره راغلي دي. یو کور په نساجي کې دی، د یو کور په میرویس مینه کې دی، یو کور چیرې دی. او نو ولا په دې خاطر باندې نو موږ غوښتله چې بیا دوی دوباره تکلیف ورکړو، نو بیا به کفایت لا هغه پیسې هغه حاجي صاحب کور ته ورسوي، وربه یې کړي انشاءالله العزیز. ته څنګه یې محمد صادق وروره؟ صحت ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ د مرسته خو همداسې تقریبا خلاصېږي. توکلت علی الله والله جل جلاله مهربانه دی. خو موږ به د هغو مؤمنانو سره دغه جمعې څخه ډېره مننه وکړو چې الحمدلله موږ یو کال لپاره دا 3300 افغانۍ موږ ته راکولې. دا د الله جل جلاله چې شي دی احسان دی، والله دې ته اجر ورکړي، خدای دې خیر ورکړي. ته خوشحاله یې ځینې که نه؟ د مایک واخله. ځینې خوشحاله خدای تعالی پاک چې خیر ورکړي. په دغه 3300 افغانۍ د یو درد دوا کېدی و خود کېږي، بلا نری نری ګزاره په کېږي، په دغه 3300 افغانۍ باندې یا د وړو خو کېږي، الحمدلله د وړو خو کېږي. اوس به ستا دغه اخري پیسې هم موږ درکړو چې حساب د خلاص زموږ غاړې خلاص خیر بس د 200 د 300 دا دې نن رالی دی زوی رالی راځي راسه. ایوه د تعالی کار ما در وکړي، بیخي ستړی یم، په قرآن بیخي ستړی یم. ښه وعلیکم السلام. حاجي صاحب تعالی کار را وکړي، بیخي ستړی یم. خیر سره موږ سره چا کومک او مرسته وکړه. ما خو مخکې درته ویلي دي. دلته کښېنه، دلته کښېنه. ته راځه ستړی مه سې. څنګه یې؟ پلار دې چېرته تللی؟ دلارام ته؟ ښه الله دې رحم وکړي. دا د مولوي صاحب زوی دی رالی، اوس دې زنګ وهلی، خو دا زوی یې راواستوی. خدای دې خیر وکړي. ستا پلار ته څه پیسې در وړلې؟ هغه میاشت کیبل واده کړی و، راوړلې 3300 افغانۍ. ښه د 3000 دا 300 په دې پیسو به ته څه شی کوله؟ د کور خرچه به کوله؟ دا څومره دي ته په خبر یې؟ په مدرسه کې؟ زه ماشاءالله په مدرسه کې څه شی وایه؟
پنځم صنف وایې ډېر ښه. په کوم مدرسه کې؟ ها؟ امام صاحب. ښه ماشاءالله. دغه پیسې ستا د پلار البته ستاسو د ټوله کور وې، نو حاجي صاحب د خدای سفر په خیر کې او الله جل جلاله دې پر هغه جانې باندې رحم وکړي. بس موږ برنامه هم خلاصېږي بله په ولاړ شي د خیره. صحیح ده؟ صحیح ده. نو خدای جل جلاله مهربانه دی او دا میک ته ورکړه. دغه ورور ستا نوم چې محمد شاولي. محمد څوک و؟ موږ په برنامه کې وو نه و محمد. نو د شاولي خو نو ستاسو په یاد دی چې موږ هغه حاجي صاحب سپانسر کې بس الله جل جلاله د هغه وخت وعده پوره کړې وه او پاتې الله دې رحم پوره کړی. بیا دا و چې شاولي موږ ته راتلی نو هغه په د حاجي صاحب کومې پیسې چې وې د یوه کال لپاره هغه یې وړلې. الله دې اجر ورکړي چې هر وخت موږ ته راتلی حاضري یې کوله. زما نن دوی خپل ارمانېږي په دې خاطر باندې چې هرې میاشت مې لیدلی و فکر مو ورسره بدل و نه. بس الله دې ته خیر درکړي. دا پیسې تا څه به کولې؟ ته ما ته اوس ټوله کیسه وکړه. پیسې به دغه د کور په سودا چیشتې باندې وړو شه ښه وکړي. انشاء الله دې تا ته خیر درکړي. سلامت اوسې. تا میک دغه جانې ته ماج ورکړه. جانې ته ښه یې؟ ښه یم شکر دی. صحت دې ښه دی؟ ارمان جوړ تا چې غم مه راکوه. نور څنګه یې ښه سره ته په خپله ښه د الله سره خیر چیرې ځې نو نن یوازې درکړې. موږ یوازې نه لرو پاک تاج یې درکړې. امین کې د ټولو مسلمانانو سره الله جل جلاله دې تاسو ته خیر درکړي چې هر میاشت راتلله چې د هر افغانۍ درجې چې په دنیا او په آخرت کې اول غو ته بیا تاسو ته بیا ټول اسلام ته ورسېږي. پاک تاج چې یوازې په دنیا او په آخرت کې درکړي. زما مؤمنان خو ته څه لیدلي چې دغه مسلمانان کرته په خبر دي په خدای که دغسې یم د پورو د لاسه د سر ورځتان د پورو د لاسه غرق شي که به مې دا اوس اوبه په پور نه وي راغوښتې څه د مخه چې شرمنده ولاړه شم چې زه د یو ورو د دغه نه شم وتلی. د 2 کالو نجلۍ ده چې په دا بسته محل کې ما وکته په دا کلي کې په دا بسته کوڅه کې یو ګیلاس غوړي ما ته چا نه راکړل چې تېغه ممې یې جړل ما ته غواړه ډوډۍ. مور یې لین پر راواستې د مرګي ول یې ورکړل چې ما د یوه ګیلاس خوړو دغه پر چا نه درلودې. نو په دې پوهېدل چې نه لري بیا یې ته چې څه راکوي. د الله مهرباني خو نو بیا جلا ده د مور پلار مهرباني ده. ګور پر دغه حاجي صاحب باندې 20,000 کالدارې 15,000 افغانۍ باندې ما چې د رب کلامو کې موږ جوړ کړي چې تر دا اوسه پورې خدای دې هغو ته یوازې ورکړي چې زیرهي و زکلۍ ما هر ګړی نه بیا هم نو خو غوښ غواړي دی بنجې غاړې ما ته پروت. هغه مولوي صاحب که ستاسو یاد یا مریض مولوي صاحب چې و دلته هغه موږ سپانسر کړي وو. په دې سپانسر کې د دې وکال په جریان کې 2 کسان چې ډېر مریضان و غریبان و هغوی موږ سپانسر کړي وو. هغه دواړه د الله په کار سو. نو دا د هغه مولوي صاحب مېرمن د رب جل جلاله دې ته اجر ورکړي. خدای دې پر مولوي صاحب رحم وکړي. نو د هغه مولوي صاحب یادونه کوي چې 15,000 کالدارې که 20,000 کالدارې 15,000 افغانۍ دا ورباندې دي او که هر څوک غواړي چې دغه مولوي صاحب غاړې ورخلاص کړي او د خلکو حق ورکړي الله جل جلاله به اجر ورکړي. خو زموږ همدومره وس و د بیبي حلیمې مور همدومره وس و چې د یوه کال لپاره موږ 3,300 افغانۍ دې لپاره موقع ورکولې چې نن یې آخري وار دی او د دوی 12 ځله پوره شول زموږ سره 12 واره مو پوره شولی نه. بس الله دې تاسو ته خیر درکړي. دا خو بعضې دغه توره که زموږ سره جڼې یا چا کومک وکړي نو بیا د خیره سره موږ خامخا انشاءالله العزیز تا سره کومک کوو د خیره. سمه ده؟ الله دې تا ته خیر درکړي. سلامت اوسه. امین. یو بله جڼې که ستاسو په یاد وي چې زموږ سره دلته هغه جڼې دلته راتللی یوه سپین سرې جڼې وه. هغه چې کله راتلله زما په زړه واقعا نه ورته چې هغه راسي ځکه ډېره بې نهایته مریضه وه. دغه زینو ته راپورته کېدل یې په 2 واره وه. کنې دا زینې تقریبا 10 زینې دي او بله سخته مریضه هم و د زړه مریضي هم مشکلات یې هم ډېر ساه یې بندې د زړه مریضي هم لري. ساه یې بندېدله ساه یې بندې د زړه مریضي لري. دا بسته میاشت کې په شفاخانه کې پرته داسې نو اوس هم راایستلې د کور ته په چوکۍ وي دغسې نه سوی ولاړ دا موږ یې ولاړه وو زه د هغې انګور یم اوس د هغې په چای زه راغلم ته څه یې زه انګور یم کونډ انګور یې موږ سره سي نو د موږ دپاره وړو وشی یو څوک کومک کړي شی راسره وکړي بیا موږ دا اطمینان په ساتي. بس خدای جل جلاله تا ته اجرونه درکړي. دا د هغې جڼې حق دی موږ به دې ته ورکړو بیا به دې ته خیر وسه تسلیم کړي. دغه پیسې خو ما ځه مو دغه ته ورکړه دغه د جڼې 3,300 افغانۍ. نو
دا به وایي چې هر څوک په یوه آخري خبره به وکړو، هر څوک چې د هر چا سره کومک کوي الله جل جلاله د ډېر اجر ورکړي. د دوی دغه پیسې د دوی لپاره یوه دنیا ده، اما د یو شتمن لپاره دا هېڅ هم نه دي. تر بلې برنامې پورې چې تاسو درانه چوپړ ته راځو، تاسو ټول به موږ ته اول بخښنه کوئ چې دلته یا موږ ناوخته راغلي یو، یا هم تاسو وختي راغلي یاست، یا مو انتظار کړی وي، یا هم موږ یو څه ویلي وي په دغه 12 میاشتې کې، او یا هم تاسو راڅخه ازرده سوي یاست. په دې ټولو باندې بخښنه غواړو. یا هم موږ داسې وخت راغوښتي یاست چې تاسو هلته مهم کارونه او هغه مو پرېښي موږ ته راغلي یاست، نو په دې ټولو شیانو باندې بخښه کوئ. ولې نه پټه کوو؟ موږ والله که ټول بار ته باندې پیرده کېږي، ماشاءالله چې څه دوانې دي د صدقه دي لرتا چې خدای زه د څه شیانې لپاره کمې خالي نه در باندې چیرئ تاکې یې ورکړي. نامې الله تاسو ته اجر درکړي. تر بلې برنامې پورې داسې برنامو په هیله چې بیا هم موږ مؤمنان سپانسر کړو د یوه کال لپاره د هغوی سره مرسته او کومک وکړو. نو په داسې زه به د دې برنامې په امید په هیله به یم چې څوک په داسې یو واقعا دیني جرأت وکړي چې مؤمنان چې شي سپانسر کړي. تر بلې برنامې چې ستاسو درانه چوپړ ته راځو، پر هغه رب جل جلاله مو سپارو چې موږ او دوی سره وصل کړي وو، او بیبي حلیمه مور یې مهربانه کړې وه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د شملورو وطن، د شملورو وطن، د رنگینو او ښکلاګانو برخمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. هر یو افغان یې لکه ستوری پر لمن دی وطن دی، وطن دی، وطن دی، وطن دی. د پسرلي سکنی ورور دی، ډک لري د یو لور په لور دی.